د فندډ په قوانینو یا په رولز باندې خبرې وکړو. اکثره ملګرو ته دا دوه قوانین معلومي چې دومره به تاوان نه کوي او دومره به پرافیټ وکړي، لیکن له دې وروسته هم فندډ ځینې اصول او قوانین لري چې په دې ویډیو کې به موږ تاسو په همدې باندې خبرې وکړو چې فندډ له پرافیټ او همدارنګه له لوز وروسته کوم نور قوانین لري چې هغه موږ تاسو ترڅو په هغه په نظر کې ونیسو، ترڅو موږ تاسو ستونزې سره مخ نشو. نو دغه ویډیو تاسو سره تر پایه پورې وګورئ. زموږ چینل مراعات شنوار درسره سبسکرایب، ویډیو لایک او دغه ویډیو له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. چې کله موږ تاسو په فندډ کې یو اکونټ اخلو یا فنډډ اکونټ موږ تاسو اخلو، نو یو ډول قوانین یا ځینې رولز یا ځینې قوانین موږ تاسو ته فندډ راکړي چې دغه ستاسو لپاره رولز دي، دغه ستاسو لپاره خط دی، لدې به ته نه اوړي. که چېرته لدې ته واوړي ستانه اکونټ اخیستل کېږي او ته اکونټ نه درکول کېږي. تر ټولو لومړی موږ تاسو دا قوانین راځي چې د ورځنی لوز او ټوټل لوز او ټارګټ دی. مثال په تور سره تر ټولو لومړی قوانین چې اکثره ملګري له دې خبر دي هغه دا قوانین دي چې تاسو به د ورځې 4% لوز نه کوئ، ټوټل به 8% لوز نه کوئ. ستاسو لومړی ټارګټ چې دی هغه 8% دی او په دویم سټپ کې ستاسو لومړی ټارګټ چې دی هغه 4% دی، د ورځې به 4% لوز نه کوئ او ټوټل به 8% لوز نه کوئ. چې اکثره ملګري له دغه قوانینو څخه خبر دي او ټول ملګري په دې باندې پوه دي، ځکه دغه قوانین تاسو ته ډایرکټ فندډ چې کله تاسو اکونټ اخلئ تاسو ته ښایي. له دې وروسته موږ تاسو نور قوانین هم لرو چې دغه قوانین موږ تاسو ټک مارکو، خو موږ تاسو لولو نه چې دا کوم قوانین دي. لومړی قانون دا دی چې تاسو کله یو اکونټ ځان ته واخلئ نو دغه اکونټ په تاسو په ډیرو موبایلونو کې نه خلاصوئ. مثال په تور سره ستا یو اکونټ یې واضح اخیسته، تا په دې موبایل کې خلاص کړی، هلته دې بل ملګري ته هم ورکړی، هغې هم درته کاري، بل ملګري ته دې ورکړی، هغې هم درته کاري، نو دا کار به نه کړي. یعنې یو اکونټ په مختلفو موبایلونو کې نه خلاصوئ. یو فندډ یو موږ تاسو فندډ کوم ویب سایټ دی دا راځي، یو موږ تاسو لپاره MT5 لپاره کوم اکونټ چې راکول کېږي یو دا راځي. نه به د MT5 اکونټ بل کس ته ورکوئ او نه به هم دغه کوم ویب سایټ چې تاسو د فندډ لرئ دا به هم بل کس ته نه ورکوئ، ځکه عکس موږ له دغه ستونزې سره مخ شوي یو. ما ریل اکونټ درلوده، د لس کې اکونټ پاس کړو، خو یو ځل ما هم کارولو او بل ملګري هم کارولو، نو په دې وجه له ما څخه ریل اکونټ واخیست، یعنې پاس شوی اکونټ یې له ما واخیست. نو دغه به تاسو دا غلطي نه کوئ چې تاسو سره اکونټ یې تاسو ملګري هم ځان سره خلاص کړي یا تاسو په نورو موبایلونو کې خلاص کړي، نو دا کار به تاسو په فندډ کې نه کوئ. یعنې کوم موبایل کې چې تاسو فندډ وصل کړي یا کوم موبایل کې تاسو سره فندډ ویب سایټ کوشش وکړئ په هغه موبایل کې په MT5 کې هم تاسو وکاروئ. که چېرته تاسو وایئ چې یو موبایل کې ستونزه ده نو په بل موبایل کې هم خلاصولی شئ. او اکثره وخت دغه مشکل په دې وخت کې رامنځته کېږي چې تاسو یو ملګري ته فندډ اکونټ ورکړئ، هغه هم په خپل نامه باندې فندډ کې اکونټ لري، نو دلته بیا فندډ په شا کېږي او وایي چې په یو موبایل کې په دوه مختلفو نومونو باندې دوه فندډ شتون لري. نو په دې ځای کې له تاسو نه دغه دوی دغه اکونټ اخلي، که هغه تاسو سره لومړی سټپ وي که دویم سټپ وي او که ریل اکونټ نو تاسو اکونټ اخیستل کېږي. صحیح ده چې دا تر ټولو مهم رولز دی. کله چې تاسو لومړی سټپ پاس کړئ نو تاسو ته 15 ورځې وروسته 15 ورځې ټریډینګ وکړئ یا 2 ورځې تاسو ټریډینګ وکړئ او لومړی سټپ تاسو پاس کړ نو تاسو ته ډایرکټ چې د دویم سټپ لپاره اکونټ درکول کېږي. کله چې تاسو دوهم سټپ هم پاس کړئ نو تقریبا 48 ساعته وروسته تاسو ته ریل اکونټ درکول کېږي. که چېرته تاسو لومړي ځل KYC نه وي کړي نو چې کله تاسو دویم سټپ پاس کړئ نو دویم سټپ پاس کېدو سره پاس سر چې کله تاسو د همغه فندډ ډیشبورډ برخې ته راشئ نو بر سر کې تاسو ته لیکي چې KYC، په هغه KYC باندې به کلیک واخلئ، په خپل پاسپورټ په خپل تذکیره باندې به تاسو KYC وکړئ. چې کله تاسو KYC وکړئ په 48 ساعته کې ستاسو وریفیکیشن شي، البته وریفیکیشن مخکې شي په 4 ساعتونو کې، خو تاسو چې ریل اکونټ درکول کېږي تاسو ته په 48 ساعتونو کې درکول کېږي. له دې وروسته فندډ تاسو ته د ویډرا تاریخ ښایي چې په دې تاریخ باندې ستاسو ویډرا ده. چې مطلب مثال په تاسو سره تاسو سره 10 کې اکونټ یې 10 کې یا 10 پاس چې تاسو څومره پرافیټ کوئ هغه تاسو سره کمپنۍ 60% کمپنۍ اخلي فندډ او 80% تاسو ته درکول کېږي. لکه مثال تاسو تر ویډرا تاریخه پورې $100 پرافیټ وکړ نو په دې کې $100 چې د فندډ اخلي او $80 تاسو ته درکړي. چې دغه ځانګړي کوم یا کوم تاریخ چې تاسو ته خودلې خودي په هغه تاریخ باندې تاسو کولای شئ ویډرا وکړئ. صحیح ده. کله چې تاسو ته هغه تاریخ را رسیږي نو په هغه تاریخ اتومات ستاسو اکونټ ریسټ کیږي، یعنی ستاسو د کوم وایلټ چې فندډ خپل وایلټ لري نو ستاسو اکونټ اتومات ریسټ کیږي، هغه ستاسو پیسې هغه وایلټ ته ځي، هغه وایلټ نه تاسو کولای شئ چې هغه ویډرا کړئ، پیسې باینانس ته ویډرا کوئ یا کریپټو کرنسي لارې یا د بانک لارې یا چې په هر طریقه تاسو ویډرا کوئ. په افغانستان کې موږ تاسو یوازینی کریپټو کرنسي لرو چې موږ تاسو له کریپټو کرنسي لارې ویډرا او ډیپوزټ کولای شو. او دغه ویډرا چې د موږ تاسو ته لومړی ویډرا
چې دی هغه په 4 ساعتونو کې رسي، یعنی په 4 ساعتو په دننه کې موږ تاسو ته د FundedNext ویډرا رسي. که چیرته 4 ساعتونه ویډرا وروسته شي نو FundedNext تاسو ته چې دی $10 اضافه به درکړي. که چېرته ستاسو ویډرا د 4 ساعتونو وروسته شوه نو FundedNext په دې په بدل کې تاسو ته $10 اضافه پیسې هم درکړي او ویډرا هم درکړي. خو ویډرا په 4 ساعتونو کې حتما درته رسیږي ځکه ما ته خپله په 4 ساعتونو کې رسېدله. بعد له دې وروسته چې دی تاسو ته هر ویډرا په نیم ساعت، 1 ساعت، 10 دقیقو، 20 دقیقو کې تاسو ته رسیږي. که چېرته تاسو یو داسې اکونټ لرئ چې هغه تاسو ته په میاشت کې یو ځل ویډرا درکوي، چې کله تاسو لومړی ځل ویډرا وکړئ چې بیا تاسو دوهمه ویډرا کوئ، هر 15 ورځې یا 2 هفتو وروسته تاسو کولی شئ چې ویډرا وکړئ. نو دا د FundedNext ځینې رولز او قوانین چې په دې ویډیو کې موږ تاسو خبرې وکړې. که چېرته تاسو د FundedNext یا هم د فاریکس یا د کریپټو یا د هر مارکیټ اړوند پوښتنې لرئ تاسو کولی شئ همدې ویډیو ته کمنټ وکړئ. په دې ویډیو کې موږ تاسو په ډېرو لنډو اصولو باندې خبرې وکړې چې یو اکاونټ په ډېرو موبایلونو کې مه کاروئ. که چېرته تاسو احمد په نوم او همدارنګه د محمد په نوم مختلف FundedNext اکاونټونه لرئ په یو موبایل کې کاروئ، دغه تاسو ته مشکل جوړي. یوازې یو اکاونټ، یو MT5 په یو موبایل کې وکاروئ، یعنی د یو بروکر. اوس مثال خلک به وایي چې موږ سره نور بروکر، اوس مثال په یو موبایل کې تاسو سره FundedNext دی، فنډینګ پیپس دی، تاسو سره فنډډ جیم دی، دا پروا نه کا. خو د یو کمپنۍ یعنی د یو کمپنۍ چې د اکاونټونه په یو موبایل کې، مطلب په یو نوم باندې کولی شي FundedNext 10 اکاونټونه هم په یو موبایل کې وکاروئ. اوس مثال په تور سره زما نوم معراج دی، زه FundedNext کې د معراج په نامه باندې اکاونټ لرم، یعنی FundedNext په ویب سایټ کې زه معراج په نوم اکاونټ لرم. زه کولی شم په همدې اکاونټ کې زه 10 دانې اکاونټونه هم د MT5 دپاره واخلم، یعنی 10 دانې اکاونټونه هم کولی شم چې مطلب 10 کې اخلم، 20 کې اخلم، 15 کې، 50 کې، 100 کې، 200 کې مختلف اکاونټونه زه کولی شم په همدې یو اکاونټ کې واخلم او په همدې یو MT5 پکې ټول اکاونټونه خلاص کړم او ټول همدې په یو نامه لاندې وکاروم. زموږ مقصد دا دی، هدف مو دا دی چې په یو موبایل کې په یو MT5 کې تاسو د 2 کسانو په نومونو باندې اکاونټونه نشئ کارولی. لکه د معراج په نام په MT5 کې تاسو د معراج په نوم FundedNext اکاونټ هم خلاصي، همدارنګه د احمد په نوم FundedNext اکاونټ هم تاسو سره خلاصي چې دا تاسو نشئ کولی. یوازې په یو نوم باندې تاسو په MT5 کې د FundedNext اکاونټونه تاسو خلاصولی شئ. خدای دې وکړي چې تاسو سره 10 د FundedNext اکاونټونه خو په یو نوم باندې دی وي، نو تاسو بیا کارولی شئ په اسانۍ سره. نو بیا کوم ملګري سره غوښتنې کولی شئ همدې ویډیو ته کمنټ کړئ. ډېره مننه.